بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا يو محترم رور پشتنه کوي وای زموږ مور ډیره سخته بیریږي خوف زده ده بیره ډیره ده نو دا وایي چې تاسو د مولوي صاحب څخه پوښتنه وکړئ که ماته یو داسې ذکر او وظیفه راوښی وي چې د هغه په کولو سره الله زما څخه دغه بیره هیسته کړي. د دغه محترم رور د مورکۍ دپاره د الله جل جلاله د اسماء الحسنى د الله د هغه ښایسته نومونو څخه دغه درې نومونه مولانا اشرف علي تهنوي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې که چا دغه درې نومونه ډیر ډیر ویل نو الله جل جلاله به هغه چاته اطمینان او د زړه سکون او هغه بیره به الله جل جلاله ختمه کی اطمینان به په نصیب سي. هغه درې نومونه چې خوف ختمي بیره ختمي او اطمینان وسړي ته وربخشي هغه درې نومونه د الله جل جلاله دادي: الحکیم جل جلاله، الرؤوف جل جلاله، المنان جل جلاله. دغه درې نومونه دی په کثرت سره وایي الله جل جلاله به دا مشکل حل کړي. والسلام علیکم ورحمة الله.